اوس د دین دا احکامات چې موږ او تاسو پکې حسن پیدا کو او مضبوطی کو چې ماته د دین دا حکم آسان وي او ښکلی وي نو د دې دین د دې حکم د آسان کولو د دې ښکلی کولو دپاره یو طریقه ده او هغه دا ده چې دا څومره دینی احکامات دي او دینی نښې دي چې عربی کې ورته شعائر الله وي د الله د عظمت نښې لکه مونځ د الله د عظمت نښه ده جمعات د الله د عظمت نښه ده قرآن د الله د عظمت نښه ده رسول الله د الله د عظمت نښه ده ځکه دا څه الله رب العالمین موږ ته رالیږلي دي دقې ته شعائر الله وي اوس چې د دې شعائر الله د ښکلیوالي او د مضبوطوالي دپاره ته وایي چې دا مضبوط شي او ښکلي شي چې زما عمل الله ته مقبول وي د دې دپاره یو اهم څیز دی هغې ته وایي ادب او احترام او تعظیم چې د دې څیزونو د څومره ادب او احترام وکړه د الله د عظمت د نښو د ادب او احترام وکړه دا ټول احکامات پر الله آسان کوي مو قبلې به دا الله په قرآن کې ویلي ومن يعظم شعائر الله الله وی چا چې زما د عظمت د نښو عزت کو احترام کو تعظیم کو فإنها من تقوى القلوب د زړه بس د تقوا نه ډک او تقوا د ټولو نه اوچت شیز دی چا کې تقوا را لدی په دنیا کې کامیاب او په آخرت کې کامیاب نو د تقوا د حاصلولو دپاره یو ښکلی او بهترین لار هغه ادب او احترام دی تعظیم د دې شعائر الله دی د دې الله د نښو تعظیم دی تاسو د الله رب العالمین بیت الله شریف ته بوتلی کې د بیت الله شریف چې کوم د حتیم دا دیوال دی څلور ګوټې دي حتیم د بیت الله یو حصه د دیوال ته راچاپېره دی دغه دیوال چې کوم راچاپېره دی دې سره دې خوا د دروازې دا دیوال دی د دغه دروازې په دې دیوال او په دې ټولو باندې د قرآن شریف آیاتونه لیکلي شوي نو حتیم کې چې کوم دیوال دی په دې په د سرو زرو پتار باندې دا آیات لیکلي دی چې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چا چې د الله د عظمت د دې نښو یعنې د دې بیت الله احترام وکړو تعظیم وکړه ادب وکړه الله وی د زړه به زه د تقوا نه ډک نو اهم څیز دی تعظیم او ادب او احترام بس چې چا کړی دی دنیا کې هم کامیاب دی او چې چا نه دی کړی دنیا کې هم برباد دی او آخرت کې هم برباد دی او دا د اوس نه نه دا د ازل نه راواله تر د ننه پورې او د نن نه راواله تر د ابده پورې د دنیا د اختتامه پورې کو ته وایې چې زه دې څه کامیابي حاصل کړم ادب ساته او چې وایې زه دې برباد شم نو بېادبي کوه اگر چې ښکلي عمل ولې نه کوې بېادبي به تا بربادوي مثالونه به صرف د جمعې هغه وخت کم وي سړی پکې تفصیلي خبره هم نشي کولی دوه مثاله به درکړم لطیف جانه ویښ شه رومبي مثال به راته د بېادبۍ دا درکړم چې دا شیطان دی شیطان عزازیل د ده نوم علما وی چې دی بعض علما وی چې دی معلم الملکوتو د فرشتو استاد خو دا خبره لږه کمزورې ده خو دا بله خبره مضبوطه ده او دا امام غزالی لیکلې د احیاء علوم کې چې د اورنګزیب حاجي صاحب 80,000 کاله د عبادت کړو 80,000 سال عبادت 80,000 سال عبادت په خولې یادېږي او فرشتو سره یې کړی دی خو الله رب العالمین ورته یو حکم وکړو د هغې بېادبي وکړه الله ورته اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکړه د بېادبي ده وکړه ابا زه به کوم انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو او بیا الله سره بحثونه شروع کړل ما منعک الا تسجد اذ امرتک ولې دې سجده ونه کړه وی انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه او دې د خټې نه
بيدبي وکړه الله رب العالمین وتی فخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين رخصه چخشه او د قیامت دروازه پوری په پدی بيدبي په وجه پتا لعنت الله وري بيدبي وکړه بيدبي دا سنا کار سي ځکه زمونږه د پارسه کې یو محاوره ده وی با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب بے ادب شي مسلاړه ته برباد شو شیطان دا چلو بے ادب بے نصیب او با ادب نو با نصیب بے کافر بے کافر و ادب دیو کو الله به مقام ته رسي مثال ورله درکم د قران نه الله رب العالمین موسی علیہ السلام نه پیغمبري ورکړه چې پیغمبري ولا ورکوي اذهب الى فرعون انه طغى لا فرعون ته ډیر سرکش دی څومره سرکش دی یا الله وی انا ربكم الاعلى السرکشی خو نور پریدا وی زربم دومره سرکش دی موسی علیہ السلام ولا راغی وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين فرعون توي زه خدای الله د طرف نه رسول راغلی حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل تا تراغلی ما وې د پیغمبرې د سنه خشته چې ته د پیغمبرې یو قد جئتكم ببينه من ربكم خارنه کې مې راولې و یو نه خدوراتو خایوي ښا امسا وسره لاس کې وا او امسه غرزوله فاذا هي ثعبان مبين امسه چې غرزوله د امسان یو عظیمه اجدها جوړه شو وې دا یو نه خشوي دیمه نه خراتو خایا وې دیمه راتفن ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ترخ کې لاس ورمند دا خپل لاس او چې او یخو فیضا هي بيضاء للناظرين څنګه دا نور روخانه دي دا سیدا ټول جهان روخانه فرعون حیران شو چې حیران شو دقه وخت وتوي ان هذا لساحر عليم دا خو ساحر دی او پیغمبر نه دی بهر کې ابسطا سو خپل مقصدی خبره لراولم فرعون می د مقابله او په سحر کو قال الملأ من قوم فرعون انها يريد ان يخرجكم من ارضكم چې کومي باولیسان او هغه وزیران او هغه وته د ملک نه دی او باسي ساحر دی وی څه چلو کم وی په سحر وسره مقابله وکا بس فرعون اعلان وکا قال الملأ من يريد قالوا ارجه واخاه وارسل في ياتوك بكل سحار عليم مالک بيخش جواب را لکوا ياتوك بكل سحار عليم راغون کې د ټول ملک ساحران راغون کې دا ساحر د مقابله کو ساحران راغون کړو چې ساحران راغون کړو د مقابله بکو په قران شریف کې دا واقعا دا روزي مقرر کړه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الضحى روز بد اختری وقت بد ساختی دا 9 بجو وقت پي وی ټیک تا وقت مقرر روز مقرر ساحران رالن ساحران فرعون ته ورلن شو وی کومنګا اوګټل نو موږ بس چلو کې ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالي قال نعم وانكم اذا من المقربين زما بخاص وزیران یې خو مقابله وګټله مقابله شروع شو دی خو یو تنها حضرت موسی علیہ السلام دی او ورورې دی او بل خو ساحران او د ټول ملک خلق په یو میدان کې راجم دي او ساحران څومره دي مفتی شفیع سے معرفت القرآن کې لیکلي او یا زر ساحران غیر مقابله شروع کیږي دا ګوره قرآن شریف ته پرتب بسوک مخی خی دق وقت ساحرانو موسیٰ علیہ السلام توی قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین دی ازرق ادارہ للچدا یا واسی دی او دی وی چه زده اللہ پیغمبر نو راشا
ادب او احترام یو کا تپوس د دنو کا چې لومبي کرتب به تخې کو منګو خایو قالوا یا موسی اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين موسی علیہ السلام وته قال القوا تاسو کوي تاسو لومبي خپل کرتب خایه فلما القوا سحروا اعين الناس وجاءوا بسحر عظيم قرآن شریف تیرونو موسی علیہ السلام مقابل چې کم ساحرانو سحر وګرځاو او زنویم تم وایو رسول الله مبارک نو الله وی وجاءوا بسحر عظیم فیو ډیر لوی عظیم سحر سره رالل دومره عظیم سحر سره اورنګزیب چې سبرالل چې موسی علیہ السلام او یریدا قلنا یا موسی لا تخف انك انت الاعلى قلنا لا تخف ونه یریږي انك انت الاعلى غټي بته ویسا چلو کم یا اللہ ووحین الى موسیٰ ان القی عصاک اللہ رب العالمین وطی امسا راوالا ان القی عصاک امسا رالا چی امسا راواگشتا ویسا چل پیو کم ماران پیو اموینا ووحین الى موسیٰ ان القی عصاک امسا صرف اغرزا موسیٰ علیہ السلام امسا اغرزولا فیضا ہی تلقف ما یأفکون لتبجانا امسا چوغرزی دا یو خلی لان نکلو بلی اسمان تو خجولا او یا زر ماران پزمکا پراتی دی و دا سے عظیم سحر دی چه طول میدانی پا مخاغشت دی اسا دا کمت اجدها چه دا یو خلی لان نکلو بلی باندکل فیضا ہی تلقف لپز راغلی دی شکوندیم پی اونو او غطول مارانی تیر کرد فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون حق ظاهر شو وګټل او باطل لا مغلوب شو چې دا کار وشو دی ساحران وی دا جادو نه دی دا خود وخت پیغمبر دی قالوا آمنا برب العالمین څومره ساحران چې په یو خلی وی زمون ایمان دی پر رب العالمین خدا تیزنم ځان ته رب العالمین وی او فرعون وی دا یو نه قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون چې د موسی او د هارون کم رب دی زمون په ایمان دی ټول ایمان وړه ما ته وګوره کافران خو د موسی علیہ السلام ادب او احترام وکړه د هغه ادب د وجه الله ټول ساحرانو ته ایمان نصیب مسلمانان شو داسې مسلمان هم نه زمون د پاکستان سي مسلمان نه چې په پوټی شیز باندې ایمان خرسي قالوا آمنا برب العالمین فرعون وتی آمنتم له به قبل ان ان هذا لمكر مكان في لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف لا سلم کټکو مخفیم کټکو ما او ټوټي کوما قالوا الى ربنا منقلبون وفقد ما انت قاد سچ دی خوخی اغا کوا الله مونږ ته ایمان را نصیب کستا پدی دمکو ممکو مونږ نه یریګو خو زمونږ وجود ټوټیم کې مونږ به ایمان نه لوسنو دا د ادب او د احترام د وجه الله د کافرانو ته ایمان نصیب ادب او احترام ګوره دا څه دی دا یاد ساته ګوره دا ادب د وجه تا ته موي با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب چې کله بی ادب شي باس بے ادب محروم شود از فضل رب بے ادب بس دا اللہ دا فضل نرست شي تبو برباد شي زما عزت مند ورونو زمنګا د اسلام حسن د دین حسن د اسلام پختگی د دین پختگی د مسلمانې پختگی د علم پختگی د تقوا پختگی دا په ادب او احترام کې چې ادب او احترام نو تبو بربادي ګوره بل وره دا وره قرآن شریف کې الله رب العالمین آیات نازل کو دا بے ادبی دا سے ناکار سیز دے بے ادبی دا سے ناکار سیز دے چستا کم حد تا رسی لگوارا اللہ رب العالمین قرآن شریف کی آیات نازل کا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الله رب العالمین مدینه منوره ته بوتې کا نو چې پر رسول الله مبارک کله سلام اچي
او وی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او موجی شریفی ته ورسی او د رسول الله مخ مبارک ته کم موجه شریفه هغه سوراخ دی سوراخ دا هغه سوراخ د پاسه دا آیتونه لیکلي دي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم د رسول الله په आवाज باندې आवाज اوچت نه کې بے ادبی نه کې او کو بے ادبی نه وشوا ورا ګوره الله دې موږ او تاسو د ګناه نه وساتي امين وایي حکومت یو ګناو کو نو پته براته لګي چې الکه ګناه موکړه تبو بربادي کو دغه ګناه سره سره تبو بربادي کو پته لګي چې تبو بربادي کو بے ادبی دې کله وکړه نو الله په قران کې وایي چې چا د رسول الله مبارک داغه د جمعه داغه د علماو داغه د ورثو دا الله د عظمت د نخو د بے ادبی وکړه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون الله بدی طول اعمال منز روجا حج زکات صدقه ذکر و اذکار نوافل اوابین اشراق د ساخ تهجد څومره اعمال چې لیکل دي الله وی ټول به تبو بربادي او تبو پزان پیم نه دا ګور ډیر ستاسو حکم دی یو شی د زه پیم نظر به توبه واسم تبا پزان باندې پیم نه او ټول اعمال به تبو بربادي او به د بیګور ډیر ناکاره چیز دی کله چې دا یاد نازل شو په صحابه سهل تیر شوی دی د کور نه راوتل ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ کور کې ځان ډیره کراوتنه چاوته دا ولی وې موږ به د ځان خبرې یو اعمال بم تبو بربادي زما आवाज خو لک تیز دی بعض کس جهری صوتي आवाज یې ډیر تیزی خبرې کوي ثابت ابن قیس په تیزی خبرې کولی رسول الله مبارک راوخت ویني لستو ذالکا ته په دقه کې نه دا چې څوک د بيد وجدا چلی اعمال به تبو بربادي نو زما عزت مند ورو بيد نه غورزان ساته او چې څومره رکه ادب راغی الله رب العالمین بدل وی مقام ترسي قسم په خدای دا لوی خلک چې مقام ته رسیدلی دا په ادب رسیدلی دا په احترام رسیدلی صحابه کو ته ګوري چې دا دومره هغوی کې ادب او احترام ډیر زیات و د رسول الله مبارک داسې ادب داسې احترام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل روان دی رسول الله مبارک ولا مخې له ورغی نو صحابه خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان قربانو مخ مبارک خو پریدا وجود مبارک خو پریدا خالد ابن ولید څه وایي خالد ابن ولید وایي وی زما په دې زړه کې چې د ایمان هغه پختګي الله واچولا نیمه چې د صحابه د مینې او محبت تو قتل نو ما وی چې دا پیغمبر ډیر زیات په حقیقت دی وی په صلح حدیبیه کې به ولیدل زه ولې د یو لخت نه راتاو شم وی چې د یو لخت نه راتاو شم نو یو ناشنا منظر می ولیده وی منظر می داسې ولیده چې رسول الله مبارک چاراندام کوي صحابه لګیا دي چې رسول الله مبارک په مخ اوبر واچي صحابه او تلان دي لاس نیولې دي والله العظیم کو یو ساس کې مزمکه تپریدي هغه اوبرالي سوق سکی هغه اوبرالي سوق په مخ مبارک مې په مخونو باندې مګي هغه مبارکه سوق ولا سنو بیا رسول الله مبارک په لاس چي د لاس هغه وبد اسمه کې ته نه پریدي را دي په خپل ځان باندې او بیا مې د دین غټ ناشنا منظر دولیدو چې کوم صحابه ته او بو ورسیدي ټیک تاغوي خو په خپل مخونو راکاغلي خو چې کوم صحابه ته او بو ورسیدي نو هغه ناشنا منظرو هغه صحابه بتل چې د رسول الله مبارک هغه او به چا په خپل مخ مګلوي هغه مخ پورې بلا سونه مګلو په خپل وجود باندې به مګل ویما چې دی قوم له بسوم شکست ورکړي نو دا غوی سره د رسول الله مبارک سره خو مینه دا غوی ناشنا وا ابو هريره دغه صحابه دوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک پسې شکل مبارک پسې به ګرځیدل نو دغه وخت ابو هريره لار بدل کړه رسول الله مبارک زړه کې دغه خدای ابو هريره دا خو صحابه دي چې زما په یو ادا ځان قرباني دنه لار بدل کړه خیر مجلس بیا کې ناست مجلس نه پس بیا ابو هريره راغی رسول الله مبارک رو ابو هريره پیو چومدا براتوي چې لار دې ولې بدل کړه وی ابو هريره لار دې ولې بدل کړه
تا خو نن لاره بدله کړه، تا ما سره دا ملاقات ولې ونه کړ، لاس دې ولې رانه کړ؟ الله اکبر. د ابو هریره دا جواب وره و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې ما خپل قضای حاجت کړو او دس ماته مې کړو، ما او دس نو کړی، او چې تا سره بغیر د او دس نه ملاوېدل زما ضمیر نه مني، زما ادب او احترام دا نه کېږي، د دې د وجې تا سره ملو نه شم چې دغه وخت کې ما چاراندام او دس نو کړی. دومره ادب او احترام به دا ویو. نو الله کوم مقام ته رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي د ام حبیبه نوم دی. ام حبیبه ناشنا بیبي ده او د چا لور ده؟ د ابو سفیان لور ده، د مکی لوی سردارو، غټ سردار، په سردارانو کې لوی، لکه د ابو جهل او دا لوی سرداران چې دغه شان دا ابو سفیان هم لوی سردارو. رب العالمین شان او لغه ته ګوره چې دا ام حبیبه الله مسلمانه کړه، بس خدای پاک ورته ایمان ور نصیب کړ. د مکی مکرمه زندگی سخت وا، رسول الله مبارک خاوند تم وی تمزا او ام حبیبی ته وی تمزا حبشی ته هجرت وکړه. چلته حبشی ته لاړل، د الله شان ته ګوره د ام حبیبه چې کم خاوندو هغه مرتد شو، عیسائی شو. دا ډیره زیاته کپوا وی ما د خپل لار د پاره دین نه دی پرېښی، نو ستا د پاره به څه پرېږدم، زر وکېږه. چې هغه هلته دا دغه وشو، رب العالمین هم ډیر غیرتی ذات دی. د هغې د حبشي چې کوم باچا و اصحمه نجاشي به یې ورته وي، د حبشي هر باچا ته به نجاشي وي، د ده خپل نوم اصحمه. خدای پاک اصحمه ته هم ایمان ور نصیب کړ. د هغه د ایمان راوړل څه ناشنا واقعه ده، نو څه عجیبه واقعه ده. عیسائی و عیسائی حضرت عیسی علیه السلام یې منه. چې کله تقریبا 2 کسانو حبشي ته هجرت وکړه، نو د مکې خلکو وی ښه دلته رانه بچ شو، حبشي ته لاړل. نو د دې ځای نه یو وفد لاړه نجاشي له، چې دا دلته داسې چل دی او داسې چلو او داسې چلو، او اوس دقلته درغلل دا مسلمانان داسې دي او داسې دي او داسې دي، ډېر بدې ورته اصحمه ته وویل. اصحمه ډېر هوښیار انسان و. هغه چې کله دا خبرې واورېدې، نو د دې مسلمانانو نه یو کس مال راولې چې زه ورسره لږې خبرې وکړم. نو دقې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و حضرت جعفر، هغې ورته بوته. جعفر سره یې ډېرې خبرې وکړې. هغه وخت کم دی، زه تاسو ته هغه تفصیل نشم ویلی، خو هغه مقصدي خبرې ته به راشم. وی تاسو په څه ایمان راوړی دی؟ نو په رسول الله مبارک. وی په رسول الله مبارک څه نازل شوي دي؟ وی دا قرآن. وی د دې قرآن څه آیاتونه راته تلاوت کړه. نو جعفر تیار وی چې خدای دې ته زه څه ویم. ناګهانه زړه کې یو صورت راغی، سورت مریم. او سورت مریم کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش یو ناشنا واقعه ده چې الله په کومه طریقه پیدا کړی دی. چې دا سورت مریم شروع کړه، سترګې پټې کړې وې، ټول مسلمانانو سترګې پټې کړې وې او دم سترګې پټې کړې وې چې د سورت مریم شروع کا. او کله سورت مریم ختمه چې وی قتل د اصحمه د سترګو نه بی اختیار اوښکې روانې وي. دا هغه اوښکو بیان الله په قرآن کې کړی دی. د هغه متعلق الله څه وایي؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې قرآن اورېده د سترګو نه بی اختیار اوښکې روانېږي او آواز کوي ما ایمان راوړی دی. او زب ایمان ولی نه راوړم، وما لنا الا نؤمن بالله ما جاءنا من البینات. ښکاره دلیل راغلی دی، دا خو په رښتیا قرآن دی، په حقیقت کې قرآن دی. اصحابه د قرآن د اورېدو د وجې الله رب العالمین ورته ایمان نصیب کړ. چې ایمان یې راوړه بهر کې زه تاسو ته خبره کوم. نو دا ام حبیبه رسول الله مبارک ته پته ولګېده چې دې دومره غیرت وکړه، لار یې پرېښوده، خاوند یې پرېښوده، وطن یې پرېښوده.
د صرف د ایمان د خاطر د مسلمانۍ د خاطر رسول الله مبارک وته دې نه قاصد ولګو او اصحابه ته وی چې دا زما د طرف د دې ته د نکاح پیغام ورکا دی یو عجیب خوب هم لیدلو چې د رسول الله مبارک د نکاح پیغام وتراغي هغه پسترګي لاسونه کې خدلو یا الله د دې د لوی خوشبختی به زما د پارسي چې د دوه جهان سردار بیبي بز جوړ شي نو د رسول الله مبارک بیبي شو بهر کې خبر اوره ادب او احترام ته ګوره الله زکه مقام ته رسول ده مدینه منور اصحابین کو تل له سلور سو درهم دی ولا په مہر کې واچول او په تحفه او تحائف کې په واجب شان مدینه منوره ته راولېګل د رسول الله مبارک بیبي جوړه شو ابو سفیان مدینه منوره ته یو ځل راغی چراغي تاسو کوی زما د لورکې کور کم زیاده نو چا وته هغه کور دی د رسول الله مبارک نے اجازت وغوښته نبی علیہ السلام وته ورشه دی په ومه هجره کې بیا په سن 8 هجره کې د بیا ایمان نور د فتح مکه کې خو دې وخت ایمان نور او کافر و ام حبیبه لراغه چې یو بلی په دروازه کې ولیدل هغه خلور وا خپل سینې ته راجو تکړه یو بل سره دا هغه خوشاله او دغه محبت د وجه دواړه په جلاش ډیر یو جلای هغه وته د ناراضه چې د ناراضه نو داسې یو بستر پرته وه نو د ابو سفیان ورته په هغې بستره کېناسته نو دې ته ورګه بابا صبر کا په دې مکې هغه بسترې ته راغونډه کړه او برې اوچته کېښوده او د هغې نه یو کمزورې بسترې یو کوزکې ورته کېښوده ابو سفیان ورته یې بچې دا تا زما عزت وکړو که څه چل دې وکړ چې اعلی بستره دې رانه اوچته کړه او دا کوزکې دې راته کېښوده تاسو پیغمبر چې دا تا په ایمان راوړی دا د بیرته خولې د مور پلار ام حبیبه ورته وایي بابا جانه چې موږ په چا ایمان راوړی دی هغه پیغمبر موږ ته د مور او د پلار ډېر ادب او احترام ښولی دی ډېر عزت یې ښولی دی او کوی نو دا عزت ډېر و چې دا تا ما راکړه دا عزت یې راته ښولی دی دا دې رانه ولې لر کړه وره یې خبره ام حبیبه ورته وایي بېشکه ما تا ته کوزکې کېښود او دا مې رانه لر کړه دا مې رانه ولې لر کړه د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې دا بستره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بستره د دې په هغه په دې باندې کښېنې ته راتلې په دې باندې کښېناستې زما ضمیر دا نه منله اگر چې ته زما پلار یې زه ستا نه پیدا یم د مور او د پلار ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده خو په رسول الله مبارک ما ارس قربان کړی دي کوم مور او پلار او تمام جهان دی زما ضمیر دا نه مني او دا ما ته بې ادبي ښکاري چې یو کافر دی د رسول الله په بستره باندې کښېني د دې د وجې مې دا بستره اوچته کړی الله کم مقام ته ورسوي کم مرتبه نو با ادب با نصیب ادب او احترام ډېر لوی شی دی دا خو که زه تا ته شروع شم په دې باندې یو صحابي نو یو لویه سلسله به جوړه شي خو صحابه خو ډېر لوی خلک وو زمونږ کم اکابر چې دي اکابر یو مثال به راته یم زمونږ د دې دیني کتابونو کې یو کتاب دی بخاري شریف ورته وایي بخاري شریف کم مقام دی اصح الکتب بعد کتاب الله دا الله رب العالمین د کلام د قرآن شریف نه پس چې په دنیا کې مرتبه ده نو هغه د بخاري شریف ده امام البخاري چې کوم کتاب لیکلی بخاري شریف دی غټه دوره کې موږ ته د استادان ښیي عظیم کتاب مبارک کتاب دا حدیث او هغه مجموعه هغه ګلدسته چې هغې ته عقل او فکر حیران شي الله ولکم قبولیت ورکړی دی وواړه بر اعظم د دنیا په وواړه بر اعظم کې د دې کتاب بیر کېږي د قرآن شریف نه بس چې د کوم کتاب بیر کېږي هغه بخاري شریف بخاری چې دی نی ویلې زمون د استادان تا ته د ملاتوب او د علماتوب هغه پټکی تا ته نه وي دا به ویلو هله به تا ته پټکی وي هله به ته مولای الله ولا لوی شان لوی مقام لوی مرتبه ورکړی خو امام بخاری له چې الله لوی مقام او مرتبه ورکړی څه د وجې ورکړی د دې کتاب یې ډېر لوی عزت کړی دی ډېر لوی ادب یې کړی دی ډېر لوی احترام یې کړی دی تفصیلاتو کې راته ځم نه خو دا یو خبره صرف اوره دی بخاری شریف کې تقریبا 11,000 حدیث دي مقررات سره تقریبا 11,000 حدیث دي پدې کې سره د مقررات یعنی یو حدیث بار بار پکې ویل شوی خو 11,000 احادیث پکې وره
دا 11,000 احادیث چې دی باندې لیکل نو کوم ځای کې لیکلي دي دام نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو ځای دی چې هغې ته وایي ریاض الجنت د جنت ټوټه دا ټول کتاب یې هلته لیکلی دی یو وره یو دا دویم نمبر یو دا به احترام یې څه کړی دی چې کوم حدیث یې لیکلی دی دا 11,000 حدیث هر حدیث ته غسل کړی دی او چې بیا کم حدیث لیکلی دی په کم قلم باندې او قلم به تازه که آغا ټول پوګې را جمع کړی دی او خپلو شاګردانو ته خپلو وارثاتو وي کله چې زه وفات شم دا ټول پوګ به زما په هغې اوبو کې واچي او په دې باندې به ماله غسل راکړي او هر حدیث چې لیکه هر حدیث نه مخکې 2 رکعاته صلات حاجت کړی دی الله کم مقام او کم مرتبه ترسه هغه په خپل ځای بل وره زموږ په دې هندوستان دارالعلوم دیوبند چې الله دیوبند له کوم شان ورکړی دی کم مقام ولا ورکړی دی کم مرتبه ولا ورکړی ده والله العظیم کو قسم اخرم په دې بحانس نیما چې د صحابو نه پس د تابعین نه پس د تبع تابعین نه پس د ائمه مجتهدین نه پس چې د دین او د اسلام او د علم خدمت کړي نو هغه دارالعلوم دیوبند علماء کړي آیات ساته د دارالعلوم دیوبند نه الله چې کوم فیض رسول دی د دنیا ګډ ګډ تا عقل حیران دي زموږ د جنگ یو عالم دی مولانا ذوالفقار نقشبندی او دقه شان زموږ د ملک لوی عالم مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب الله رب العالمین دوی د دنیا ګډ ګډ تو رسول تقی عثمانی صاحب الله رب العالمین وی زه هغه ځای ته ملالم چې هلته 6 میاشتې ورځ او 6 میاشتې شپه وي زه هغه ځای ته ملالم سربیا چې هلته کالو سر د واورې غرونه وي بس هلته واوره نه ویلې کېږي بشیر جان دی قرآن زه د دنیا ګوټ ګوټ ته لاړم ما ته وګوره 4 کونجه دنیا ته لاړم 4 کونجه دنیا ته د دنیا هر یو ګوټ ته ورسېدم خو ما ته وګوره تقی عثمانی صاحب هم وایي او مولانا ذوالفقار نقشبندي هم وایي چې د دنیا کم ګوټ ته ورسېدم د دنیا کم لور ته لاړم هغې ځای ته لاړم چې هلته دنیا ختمه شوې ده د دنیا اینډ آف دی ورلډ جوړ شوی دی یعنی دنیا هلته نشته خو چې د دنیا کم ګوټ ته لاړم په هر ګوټ کې مې د دارالعلوم دیوبند بچي ولیده چې د دین خدمت کوي نو الله رب العالمین لوی شان دارالعلوم دی او داسې ګلدستې دي داسې ګلونه ته پارقې دي په هغې کې یو ګل علامه شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله علامه شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله چې داغه تقوا او پرهیزګاری دا حد وره درته یو دوه درې خبرې کوم دا حد وره چې الله داغه مخلا کم نورانیت ورکړو کم تقوا الله ورکړی دا نو دا سیدا کتابی خبرې نه دي دا د مشاهده خبره راته کوم زمونږ د دې بر صغیر د پاک و هند عظیم شاعر چې شاعر مشرق میں وتوی علامہ محمد اقبال رحمت الله تعالی علیه لوی شان الله علامہ اقبال رحمهم الله علیه علامہ اقبال رحمهم الله اشعار حقیقت دا دی چې د اشعار او حد هغه کم چې داغه حق هغه ادا کړی دی لوی شان الله ورکړي خو فلسفي شاعرو نو دا فلسفیان بعضی وخت کې اوخويږي نو دیم اوخويده علامه اقبال اوخويده داسې په خټو کې نه خويده په خپل عقیده کې لګو خويده دا الله د وجود نه انکار وکړ وی الله نشته یا خدایا خپه په خپل مو کله یو خوازه کله بل خوازه ما په دې باندې ما مطمئن کې چې الله شته اے د دې د پاره دی لاړو اټلی کې چې د کوم د فلسفي استادو اغلم لاړو مطمئن نشو خلقم خپا دی په خپلم خپا چې د الله د وجود نه انکار مختلف طریقې ازمایي خو سړي جوړیږي نه دی کې لاهور کې د انجم خدام اسلام یو جلسه وا او دی له شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله راغی چراغ وتا خلقم په دې خپو چې علامه اقبال د دین انکار کړی دی نو اغویم کوشش کو چې دی مطمئن شي
نو چې دا شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله کله لاهور ته راغی نو چا وته لکه د علامه اقبال دله بوزه کې دي شاه انور شاه کشمیری مطمئن کی هغه شاګردان وی دا خو ډیره خبره ده علامه اقبال پس راغی تراشه زمو یو استاد راغلی دی او ممکنه ده چې هغه تا مطمئن کی چې د الله وجود شته وی بومه زه ولا شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله په یو کوټه کې ناشته او دوی ولا راوسته او چې دنه کو او کې ناشته وسره او خبرې شروع کړې وې څه چل دی ستا متعلق دا خبر دی او زما متعلق دا خبرې خصوص یو اعلان کوم بس زما تنور خبرې مکوا بار ته وروته او ټول مجمع ولا ناس ته او ټول مجمع ته یو اعلان کوي دا اعلان موره وې زاد الله د وجود نه منکر ما نه منو خو اوسې منم وی ولې منې وی چې کله ما د شاه انور شاه کشمیری رحمهم الله مخ ته وکتل کوم نورانیت ته وکتل نو دومره نورانیت او انوارات د شاه انور شاه کشمیری په مخ کې وی ما وی چې دا دومره انوارات د په مخ کې دي کنه نو حقیقت دا دی چې رب موجود دی وی د دې نورانیت د وجه د مخ د وجه مې الله رب العالمین په وجود باندې قائل شو دا سه تقوا او د شاه انور شاه کشمیری حافظه څنګه وا حافظه زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو بل عالم دی مولانا مکی صاحب په دې مکه مکرمه کې درس هم کوي محمد مکی صاحب باندې مشهور دی ما ته په خپل غوږو دا اورېدلې دي او نن هم دغه کلیپس په دې یوټیوب او په دې ګوګل موګل کې وګورئ دا شته وی د دارالعلوم دیوبند علماء فیصله وکړه چې په جامع ازهر کې یو کتاب دی او دا کتاب دلته هندوستان ته وړل غواړي خو هغوی ورکوي نه نو یو کس په داسې وکړو چې د دارالعلوم دیوبند په خرچه باندې به ولیږو هغه به هلته دا کتاب ولیکي او دلته به هندوستان ته راوړو علما خو د کتابونو شوقیان دي نو چې چا څه فن وي هغه په هغې کې شوقي وي چې نوي نوي کتاب راشي علما د کتابونو شوقیان نوي نوي کتابونه غواړي چې علم ورسره زیات شي زمونږ بشیر جان د نعتونو شوقي دي چې نوي نعت راشي لومبې یې دی وایي نو دا هر چا یو خپل شوق دی یو خپل ذوق دی د علماو دا شوق او ذوق وي چې کتاب حاصل کو چې علم کې پختګي زیاته راشي نو د دارالعلوم دیوبند په خرچه باندې دی لاړ جامع ازهر ته چې جامع ازهر ته لاړ او ته وی د قشان کتاب ګورم کتاب ولا راواغشت نو د پن او قلم راواغش وی سکه وی دا کتاب لیکوي نه دا یو نایاب نسخه د مون چاله نه ورکو دا بدر دلته په جامع ازهر کې پرته دا مون چاله نه ورکو او ګوره وی ګوره شان ورشا کشمیری رحمهم الله خپه شو چې زه د دارالعلوم دیوبند په خرچه راغلی او د دیوبند علما خدا سي متقیانو داسې پرهیزګارانو چې د مولانا مفتی محمود صاحب رحمهم الله په دارالعلوم دیوبند کې درس کړی دی دغه شان نور علماء درس کړی دی چې کوم ورځ باندې به چوټي وکړه د هغه ورځ پیسې به د خپل تنخواه نه کټ کړي دا یو څه ما چوټي کړی ده څنګه تنخواه کې پیسې واله نو خدای خپم خو بهر هیڅ کتاب یو کته واپس دارالعلوم دیوبند ته راغی وی کتاب درو وی نه وی خدا چل راته وکړه او وی خپه شو خپل وسم یو کو خدای دارالعلوم دیوبند په خرچه باندې خو خپو دې د شپې کې ناشته او کتاب خود کتلو د شپې کې ناشته سل صفحې کتاب او چې الته کوم کتاب کتلو ټول په ذهن کې محفوظ کړو حافظ کړو الله حافظه دومره مضبوطه وا چې ټول کتابي راپاسي دو ویلی کا او چې کله ولي کا واپس جامع ازهر ته ولېګا وی تاسو دا کتاب دی کتاب سره وګورئ چې دا یو شان دی چې وی قتل د الف نراول تر دې پورې ټول کتاب یو شان د جامع ازهر په کتابخانه کې ننم دا لیکل شتا مکی صاحب دا ویلي دي ننم دا لیکل شتا چې موږ د امام بخاری نه پس چې حافظه لیدلې زندان د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله لیدلې الله دا سه حافظه ورکړی و دا سه تقوا و دا سه پرهیزګاری و مفتی کې فیت الله رحمهم الله د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی یو ځل خپل شاګردانو ته وی چې الله رب العالمین دی شاه انور شاه کشمیری لدا حافظه دا تقوا ولی ورکړی دا نو یو شاګرد پاسې دی ویلوی مفسرو
بل پاسې د لوی محدثو او حقیقت دا چې لوی محدثو علم هم زبردست علم یو شرح یې لیکلی دا یو شرحه په دې بخاري شریف فیض الباری ورته وایي فیض الباری د محدثینو نه د فیض الباری تپوس وکړه چې د کم شان او د کم مقام مرتبی کتاب دی نو چاوی محدث دی چاوی مفسر دی چاوی متقی دی چا سوی چې الله ولا داسې حافظه داسې تقوا ورکړي دا دې د وجه هغه وته وی نه داسې نه ده نو دا څنګه ده وی دا یو ځل منګه د شان ورشا کشمیری رحمهم الله نه تاسو ک چې الله تعالی دا دومره تقوا دا دومره حافظه دا دومره لوی علم دا دومره لوی تقوا دا دومره لوی محدث چې الله جوړ کړی دا د څه د وجه تاسو د الله په ذات یقین کې وګورئ دا ملفوظات هغه وی دا ماته په دې نه چې په ودسونو په منځونو په تلاوتونو په ذکرونو دا ماته نه د ملو شوی خو یو شی دی چې زه هغه غواړم چې دا غي د وجه ملو شوی دا چې دا ماته د ادب او د احترام د وجه ملو شوی دا او څومره ادب وره دا خبره بشیر جانا دومره ادب چې قرآن نه د حدیثو کتابم نه د فقه کتابم نه نور د اصول کتابم نه د ادب کتابم نه دا نه یادو وی ما په خپل زندګۍ کې چې کله لزه په خبرت پېښوي ما په دې تمامه زندګۍ کې چرته د کاغذ پاڼم به او د سند راغشته د کاغذ پاڼه چې پاڼه تشه پاڼه ما به او د سند راغشي ما یې دا د لیکلو شی دی په دې دا زه به او د سند رالم هر کتاب هر دغه ته مې اودس کړی دی الله د دې ادب او د احترام د وجه دا مقام راکړي نو زما عزتمند ورونو الله قرآن کې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې د الله د عظمت نخو عزت کوي الله وی دا زړه به ولزه تقوا نه ډک اوکې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي ول رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي د دوالو جهان او خیر الله نصیب کړي او په اخلاص دعا وکړي چې الله رب العالمین د قصیدن کې دا چا بے ادبی کړي دا بے احترامی کړي دا الله د قصری تبو برباد کړي الله د دې عالم د پاره د عبرت نشان وګرځي رب العالمین د قرآن عزت خدای نورم زیات کی منگل پہ دا عمل کو توفیق را نصیب کی منگ پہ دا تلاوت توفیق را نصیب کی او سومر شاعر اللہ چلی دا اللہ دا عظمت نقیدی منگ طولو تا خدای داغی دا عدب و دا احترام توفیق را نصیب کی دا دوال و جہان و خیر اللہ زمون دا طولو نصیب کی سومر بیماران چلی بیماران دا پارا دعا کہ اللہ طولو لسیات ورگی خصوصا بعضی بیماران دی دلتا زمون دا بشیر جان چکم زیناس تے زمون یو مرگری و نظر حکیم لالا دا ابراہیم دی والد سے بغیر سخت بیمار دی او طول عمر دلته دی جمعه تراغلی خص بیمار دی فالج والے دی دعا وته کې الله غلم صحت ورکي ول زموږ مولانا مفتی الحق صاحب په دې منبر باندې غډیر بیانونه کړی دي هغه بیمار دی هغه ته دعا کې الله غل صحت ورکي نور تاسو زموږ څومره په دې مجمع کې څومره بیماران دي الله یې ټول له صحت ورکي مردگان د اسلام لپاره دعا کې چې الله د ټول مغفرت نصیب کړي الله د ټول قبرونو جنت د باغچونه باغچونه زموږ په دې محله کې امایون کوچي وفات شو الله یې داغه مغفرت نصیب کړي او زموږ د عمر زو یو ډیر لوی شخصیت حاجی عبدالحکیم صاحب حکیم صاحب باندې مشهور هغه وفات شو د ډاکټر محمد نعیم صاحب د سلیم صاحب دی پلارو ډیر ښه انسانو الله یې داغه مغفرت نصیب کړي نور تاسو زمون څومره مردگان وفات الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي چا موږ ته دعاګانو د پاره ویلي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي څومره د مجمع کې مرګري ناس دي چا څه مشکلات دي الله داغي ټولو مشکلات حل کړي زمونږ هم څه مشکلات دي دعا راتو کې چې الله غو مشکلات زمونږ حل کړي تاسو زمون چې څومره مشکلات دي الله دې ټولو هغه مشکلات حل کړي به اولاد ولدي الله اولاد ورکي د چا نارینه اولاد دی الله دې ول نارینه اولاد ورکي او د چا اولادونه دي الله دې وطن کان عالمان صالحان وکي برحمتک یا ارحم الراحمین